د زابل په خلک تر لږه 1 میلیون افغانانو وغندله. السلام علیکم ملګرو، د نورو جالبو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه سره خوښه کړئ. د زابل په خلک تر لږه 1 میلیون افغانانو وغندله. دا وګڼئ چې 100,000 دولتي تنخواه خواره پاتې 900,000 کسانو دا جنایت د افغاني حس او مډرن شعور پر بنسټ یو ناولې ناانساني عمل بللی دی. دا شمیر که د کورنۍ او همفکره ټولنیز چاپیریال له سرشمیر سره ضرب کړو 10 میلیونه روښانه عصري مډرن او پر بشري حقونو باورمند پښتانه کیږي. تاجکان، هزاره او ترکمنتوک می چې ګڼ یې ښارمیشتي خلک دي تر شعوري کچ ورپورته ګڼ نور دلایل هم لري چې د انسان وژونکو وسلوالو مخالفت کوي. له دې سره د افغانستان 80 یا 15 سلنه نفوس د انسان وژونکو شعوري او فکري دښمن او مخالفین دي. هر څوک که غواړي پر راتلونکي افغانستان واک وچلوي باید دا شمیر کلک په پام کې ولري. افغانستان د 1970 کلونو وطن نه دی. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. تر بلې ویډیو مو پر لوی خدای پاک سپارم.